الله له به څه جواب ورکوو؟ واورئ ورب الکعبه د روجې په خوله درته قسم خورم چا چې خپل ټول غمونه یو غم وګرځوه. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسانانو دنیا هم چېرته دوکه نه کي ګورې په دنیا چېرته دوکه نه شي. که چېرته الله سبحانه وتعالی ستا دپاره رزق پراخه کړی نو دا ستا دپاره خیر دی او شکر ادا کوه. او که چېرته په تا باندې رزق تنګ کړی نو صبر کوه په دې کې هم ستا دپاره خیر دی. خو هر چې ته دنیا د ټولو نه اولنی غم او سوچ او فکر وګرځې نو دا بیا تباهي ده د دنیا او د آخرت. سوچ او فکر موږ ټولو سره شتي، سوچ فکر خو موږ ټولو سره شتي د ضرورت مطابق. خو چې تا اولنی او اخرنی سوچ دنیا وګرځې او مال وګرځې او دین ته پکې نه ګوري، الله لحاظ نشتی، د پیغمبر لحاظ نشتی، د الله عبادت له وخت نه ورکې، د بیا تباهي ده. یو حدیث دی امام ابن ماجه راوړی دی، ګوره غوږ ورته کښېږدئ. عبدالله ابن مسعود وی سمعت نبیکم صلی الله علیه وسلم، ما ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته. الله اکبر. ګوره دې حدیث ته چا چې وي دا خپل ټول غمونه، چا چې خپل ټول غمونه یو غم وګرځو. څنګه یو غم وګرځو؟ هم آخرته، د آخرت غم یې وګرځو. د ټولو غمونو نه یو غم وګرځو. غم د څه؟ غم د آخرت. معنی دې خبرې څه؟ ټول سوچ فکر غم هم هغه د آخرت دی چې څه به کېږي. یاره الله له به څه جواب ورکوو؟ الله ته به کوم مخ مخامخ کېږو؟ الله به راضي او که الله به ناراضي؟ د چا چې دا غم واورئ غوږونو ته د زړه کولو کوي، کفاه الله هم دنیا، د ده چې د آخرت سره غم دی نو د دنیا غم به ول الله پوره کړي. د ده چې سوچ د آخرت سره دی نو د دنیا غ خبره او مقصد او د دنیا غ ضرورت هغه هر څه به رسوک پوره کړي، هغه به الله پوره کړي. وجه دا وه چې د دې سړي سوچ د څه سره و؟ آخرت سره. او دا د تجربې خبره ده. تاسو د نیکانو خلکو ته وګورئ، د علماو ته وګورئ، دیندارو خلکو ته، د هغوی سوچ د څه سره وي؟ آخرت سره. الله وله دنیا ورکوي. نو اکثر دا بېدینه چې کښېني دا قیسې کوي، ورته ګوره د کوم ځای داسې وي د ده سره به څومره معلوم مولوي صاحب سره، او دوی خو یاره دومره شی وخوري او د دوی دا خېټې او د دوی دا پلانې او دا به یادوي. او یاره هم د تعجب خبره لکه د مولوي صاحب به څه کاري نه وي، دغه جومات کې مونځ پړاوئ او دغه درسونه کوي او بس، او خټېټ تکې سپینې جامې، خلک ټول یې خړې پړې رنګونه ولاچوي او مولیان سپینه جامه اچوي، ښه ښکلی سپین پټکی یا سپین ټوکی او بسر پروت وي، او همیشه د ده خوراک چې د هغه ښه غوړ پړ خوراک خوري، ښه مزېدار بچي په نعمتونو. سړی ورته حیران شي لکه دا څنګه؟ هغه دا ده، هغه دا حدیث دی چې چا ټول سوچونه خپل راجمع کړو د آخرت سوچ یې ترې جوړ کړو، یعنی سوچ او فکر یې صرف د آخرت سره و، رب العالمین به د ده د دنیا ضرورت ټول پوره کړي، ځکه چې هلته د هغه توجه خو آخرت ته ده. ښه نو بیا واوره دا مخکې، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنیا، او په چا باندې چې د دنیا غمونه دومره ډېر شو چې د دنیا په احوالو په حالاتو او په مسلو کې ګډوډ شو. د غریب دقه سوچ دی چې سبه خورو سبه خورو سبه خورو سبه خورو، سهارو ماښامو، د ورځې مازدیګرو، د شپې
څه به خورو څه به خورو پیسې او پیسې مالی مالی زما مال زما مال چې د چا ټوله شپه ورځ دغه سوچونه او په دنیا کې ګډ وډ ګرځي د دې د لاسه واوره لم یبال الله فی ای اودیتها هلک نو د الله بیا هېڅ پروا نه وي چې دی د دنیا په کومه کنده کې رولیږي مرداریږي د الله په هېڅ پروا نه وي ولې الله پروا نه کوي ځکه چې د آخرت پروا نه کوي نو زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی او دا حدیث دا چې ما اخرنی ذکر کو دا یو تحفه والی زما نه دا یو تحفه والی چې خپل هم غم فکر سوچ آخرت وګرځوه د دنیا دا مسلې د الله ټولې حل کوي ټولې د حل کوي په خپل رب باندې مضبوط یقین ساته ورب الکعبه د روجې په خوله درته قسم خورم د داسې ځینه به دله مسلې حل کړي چې ته به حیران شي خو شرط پکې دا دی چې ستا به ټول سوچ او فکر آخرت سره بیا دله الله دنیا درکوي نو د مال او د دنیا دا فتنه دا ډېره خطرناکه فتنه ده ډېر خلک تباه کړي دي او تباه کوي او پر روان وخت کې به هم تباه کوي